روسیه وایي له افغانستان سره اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخوو. په سلامونه مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. روسیه وایي له افغانستان سره پراخې اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. په کابل کې د روسیې د سفارت مرستیال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي او خپلو بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکوي. انتون لاور دغه راز ویلي چې دوی په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکي دي او غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې ولري او دا اړیکې پراخې کړي. هغه زیاته کړې چې په اقتصادي او سیاسي برخه کې به د اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي. روسیې تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د پراخو اړیکو د جوړولو غوښتنه کړې ده او تل یې ویلي چې دلته د دایمي ثبات په راتګ کې خپلو مرستو او همکاریو ته ادامه ورکوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.